په یاد علمي سیمینار کې چې لسګونه ځوانانو پکې ګډون درلود، د نورو ویناوالو سربیرو پکې وتلي تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع د غازي امان الله خان پر ژوند، وطن پالنې، د خپلواکۍ او آبادۍ پر هلو ځلو او ملي افکارو هر اړخیزې خبرې وکړې او غازي د هیواد د خپلواکۍ ریښتینی او ملي اتل وباله. ښاغلي رفیع په خپلو خبرو کې وویل چې غازي امان الله خان له ماشومتوبه د خپلواکۍ، وطن پالنې او پرمختګ روحیه لرله او پاچاهۍ ته له رسېدو سره سم یې غوښتل چې هیواد یې د نړۍ له نورو پرمختللو هیوادونو سره سیال شي. په دې ترتیب امان الله خان د ماشومتوب نه د انګریز وژلو تمرین کاوه. همداراز کله به چې د ده پلار ژمی جلال آباد ته راغی، هغه همداراز په دې وروستیو کې د ځینو اشخاصو لخوا هغه کړنې چې غواړي د ملي اتلانو پر وړاندې د خلکو په ذهنونو کې شګونه پیدا کړي خیانت وباله او ویل چې دا د سیمه ییزو استخباراتي ادارو هغه شوم اهداف دي چې غواړي له لارې د افغانانو ترمنځ ملي یووالی له منځه یوسي. او همداسې کسان به راتلل، همداسې مشکوک کسان، ځان به عالم خود، ځان به مورخ خود، یو کاغذګی به ورسره و، ویل به یې چې دا 28 د اسد د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې نیټه نه ده. ښاغلي حبیب الله رفیع د اوسني نظام پر وړاندې ځینې توطیو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د امان الله خان د پاچاهۍ پر مهال د همدې ډول توطیو پیله دا شوه چې هیواد کې یو نه ختمېدونکی ناورین رامنځته کړ. د ځوانانو لپاره پکار ده چې ملي وحدت پیاوړی کړي او د دې ملي وحدت په غېږ کې د ملي وحدت په رڼا کې د افغانانو خپلواکي وساتي، د افغانانو د آرامۍ لپاره دوی کار وکړي. له بلې خوا په سیمینار کې ګډونوالو ځوانانو دا ډول علمي سیمینارونه اغیزمن وبلل او په مدني بهیرونو او دولتي ادارو یې غږ وکړ چې یوازې تر ښاري سیمو دې نه محدودوي. دغه ډول سیمینارونه خصوصا د ځوانانو دپاره چې د غازي امان الله په اړه، د ازادۍ د ورځې په اړه د غازي امان الله خان د کارنامو په اړه هېڅ معلومات لري، ډېر ګټور بولم. د دې نه ارزښت ډېر دی چې موږ شعارونه ورکړو، دغه ورکړو، دې په ځای موږ دغسې سیمینارونه او سمپوزیمونه جوړ. د ځوانانو لپاره د دوی د علمي کچې د لوړولو لپاره، د دوی د پوهې د لوړولو لپاره ډېر زیات ګټور دي. دا به ډېره ښه وه که دغسې سیمینارونه په ولسوالیو کې دایر شوی وی، په لرې پرتو سیمو کې دایر شوی وی، ځکه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د هغه سیمې خلک د سواد نه ورخوا د خپل تاریخ نه ډېر لرې پاتې شوي دي. مهمه غوښتنه زموږ ته دا ده چې د دغسې غونډو لړۍ اطرافو ته وغځئ. مثلا ټول ولایت یوازې په ښار کې نه دی، د خلکو بیروبار یوازې په ښار کې نه دی. یاد سیمینار د غازي امان الله خان پر مزار د ګلونو ګېډۍ پرېښودو او هغه ته د بخښنې په دعا پای ته ورسید.